په هیواد کې د خوارځواکه ماشومانو او میندو زیاتوالي څخه اندېښنې. د اندرا ګاندي د ماشوم د روغتیا په روغتون کې روغتیا پالان وایي په وروستیو ورځو کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی او ډیری یې له لرو پرتو ولایتونو څخه دغه روغتون ته مراجعه کوي. در ماه گذشته ما تقریبا 168 مریض دمای سرطان ما بستر داشتیم که نظر به ماهای پیشتر و سالهای که تیر شده ما یقدر مریض بستر نداشتیم. مراجعه زیاد میکنه سر از اینکه در شفاخانه ما مریض را اینجا بستر میکنیم که قابل بستر است. دیگه مریضایی که سوی تغذیه هستن اونا در کلینیکای مربوطهشان در اوجا زیر تداوی گرفته میشه یا مثلا ما میگیم یا سم میگیم اونو مریضا را ما در شفاخانه راجستر میکنیم. په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت د تغذیې برخې رئیس شمیرنه ورکوي چې په هیواد کې نږدې 4 میلیونه ماشومان او میندې له خوارځواکۍ سره مخ دي او له دې منځه 950,000 ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه کړېږي. سږکال موږ 850,000 شدید خوارځواکي ماشومان لرو او څه کم 1 میلیون میندې سوی تغذیې لرو. همدارنګه څه کم 2 میلیونه متوسط خوارځواکه ماشومان لرو په ټولنه کې. د روغتیا وزارت دغه چارواکی د دې ناروغانو لپاره د درملنې د چوپړتیاو له ښه والي ډاډ ورکوي او روغتیایي نړیوالو بنسټونو څخه هم غواړي له افغانستان سره د خوارځواکۍ برخه کې همکاري وکړي. تداوی پروګرامونه لله الحمد په ټول افغانستان کې په ټولو روغتیایي مراکزو کې په منظم شکل جریان لري. د میندو او ماشومانو تداوی سایټونه په ټولو کلینیکونو کې موږ لرو. په دې برخه کې تیر کال کې د پروګرامونو لپاره فند ډیر موجود و. سږکال موږ تغذیه شریکان دا وایي چې نسبتا تیر کال د فند کم شوی ده او په راتلونکي کال کې موږ له خپلو شریکانو نړیوالو مرسته کوونکو څخه دا غواړو چې په دې برخه کې موږ سره لاس په کار شي. په هیواد کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر په داسې حال کې په زیاتېدو دی چې مرستندوی بنسټونه په افغانستان کې په بشرپاله برخه کې د نړۍ د مالي مرستو د پام وړ له کمېدو اندېښنه کړې او د خوړو نه خوندیتوب د کچې په زیاتېدو سره هم خبرداری ورکړی دی.